راپورونه وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د غزن تار د لرې کولو په اړه تازه پرمختګونه. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. په وروستیو ورځو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیتي وضعیت په اړه یو نوی مهم پرمختګ راپورته شوی دی. د راپورونو له مخې افغان ځواکونو د یادې کرښې په شاوخوا کې شاوخوا 50 کیلومتره اوږد هغه اغزن تار لرې کړ چې تر دې وړاندې د سرحدي کنټرول او امنیتي تدابیرو په موخه لګول شوی و. دا اقدام د سیمهییزو او نړیوالو شنونکو ترمنځ پراخ بحثونه راپارولی دي او د سرحدي سیاستونو په اړه یې بېلابېل نظرونه رامنځته کړي دي. ډیورنډ کرښه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي کرښې په توګه یادېږي، له اوږدې مودې راهیسې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي اختلافاتو یوه مهمه موضوع پاتې شوې ده. په تېرو کلونو کې د پاکستان له لورې د دې کرښې په اوږدو کې د غزن تار او نور امنیتي تاسیساتو د نصبولو اقدامات ترسره شوي وو چې موخه یې د غیر قانوني تګ راتګ، قاچاق او وسلوالو تحرکاتو مخنیوی بلل کېد. خو افغان لوري تل دا ډول اقدامات د یو اړخیز سرحدي بدلون په توګه یاد کړی او د نړیوالو اصولو له مخې یې د منلو وړ نه ګڼي. په همدې لړ کې تازه راپورونه ښایي چې افغان ځواکونو د کرښې په ځینو برخو کې دغه اغزن تارونه لرې کړي دي. د سیمهییزو سرچینو امنیتي شنونکو په وینا د افغان پوځ له لوري په شاوخوا 50 کیلومتره ساحه کې د اغزن تار د لرې کولو عملیات ترسره شوي دي. دا عملیات په تدریجي ډول او د څو ورځو په اوږدو کې ترسره شوي او هدف یې د ځینې سیمو د سرحدي وضعیت اصلاح بلل شوي. تر اوسه پورې رسمي دولتي اعلامیه په تفسیر سره نه ده خپره شوې، خو غیر رسمي څرګندونې ښایي چې دا اقدام د یو منظمې ستراتیژۍ برخه ګڼل کیږي. د ځینې پوځي شنونکو په وینا دا کار ښایي د هغو سیمو په اړه وي چې دواړو لوري د نفوذ یا کنټرول په اړه اختلافات لري. پوځي کارپوهان وایي چې دا ډول اقدامات یوازې فزیکي بدلون نه دی، بلکې د سیاسي او امنیتي پیغامونو استازیتوب هم کوي. د دوی په باور د اغزن تار لرې کول کولی شي احتمالي پیغامونه ولري. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.